د وحدت نیوز درنو کتونکو دا وخت تاسو له د خیبر پښتونخوا د ضلع ټانک نه یو اهم خبر درکو. په ضلع ټانک کې د امن و امان د خراب صورتحال خلاف تاجر ورورولۍ شټر ډاون هړتال کړی دی. په ټول ضلع ټانک کې د تاجرانو له لوري د بدو پیښو په ضد باندې شټر ډاون هړتال روان دی. د تاجر ورورولۍ له لوري په ټانک کې مشهور کشمیر چوک چې دی هغه د هر قسمه ټریفک لپاره بند کړی شوی دی. په ټول ضلع ټانک کې تاجرانو احتجاج کړی دی، هړتال یې کړی دی او خپل دوکانونه یې د غلا د پیښو خلاف احتجاجاً تړلي دي. په کشمیر چوک کې راټولو شوو تاجرانو چې کومه مظاهره کړې ده، نو د هغوی وینا ده چې په ټانک کې د تیرې زیاتې مودې راځي د غلا په پیښو کې پرله پسې اضافه کیږي، خو بل اړخ ته د پولیسو له لوري او د حکومتي او مقامي انتظامیې له لوري د دغه غلا د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي، د کوم په وجه باندې چې تاجر ورورولۍ ته درانه مالی زیانونه اوړي. دوی غوښتنه کړې ده چې مقامي انتظامیه دې ورته مکمل تحفظ ورکړي او د دغه غلا په پیښو کې ککړ کسان دې زر تر زره گرفتار کړی شي. دغه مظاهرینو په لاسونو کې پلیکارډونه او بینرې هم نیولې وي چې په د دوی د غوښتنې په حق کې نارې درج وي. دوی غوښتنه کوي چې په ټانک کې دې د خرابېدونکي امنیتي صورتحال مخه ونیولی شي او په دغه کې چې کوم د غلا په پیښو کې ککړ کسان دي هغوی ته دې سزا ورکړی شي او مقامي انتظامیه دې دوی ته تحفظ ورکولو دپاره کلک اقدامات وکړي. دغه مظاهرینو په سړک باندې ټایرونه هم سوځولي دي احتجاجاً او ټریفک د هر قسمه تګ راتګ دپاره بند کړی دی چې له امله یې خلکو ته په تګ راتګ کې هم مشکلات پیښ شوي دي. د نورو معلوماتو او اپډیټس دپاره د وحدت نیوز سره